اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې وخت دی، اوس په دې خاوره د جنګونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی، خاوره د جنګونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی. اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې وخت دی، اوس په دې خاوره د جنګونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی، خاوره د جنګونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی. موږ چې دلته راغلي لله الحمد اول یو ورکشاپ و بیا مو دوه ورکشاپ ورته فعاله کړه. په دې کې په اول قدم کې خو دلته ډېر وسایط ولاړ وو چې هغه ټول تخریب وو، یا لږ کار یا ډېر کار، خو دې ته نه وه آماده چې استفاده ځینې وشي. نو زموږ تخنیکي ټیم د دغو دوه ورکشاپو د لارې څخه د 3.5 زره څخه بیا تر 4 زرو پورې دونه وسایط رغولي دي او جوړ کړي دي، آماده کړي دي. هغه اکثره دلې په وزارت کې دي او څه د مشرتابه د هدایت په اساس باندې نورو ارګانو ته توزیع شوي دي، ورکول شوي دي. په دې کې مختلف نوع شیان دي. د انټرنیشنل موټران پکښې کې دي، لینجر موټران پکښې کې دي، پورټ موټران پکښې کې دي، مرمي ضد موټران پکښې کې دي، او ټانګان پکښې کې دي. ټانګان مختلف نوع ټانګان پکښې کې دي، غټ ټانګان، کوچني ټانګان، شوبلي. نو چې څه وسایط هغه تر دفاع وزارت یا د نظامي ارګانو پورې اړه لري، هغه ټول پکښې کې دي، هغه ټول ترمیم شوي دي په دغه دوره کې.